سلام دوستان عزیزان، امیدوار هستم هر جای دنیا که هستین لباس عافیت برتن داشته باشین و کنار خانواده عزیزان خوش و خوشحال زندگی کنید. دوستان عزیز، ما امروز آمدیم در شهر پشاور و به منطقه نمک منده میگن. اینجا بیشتر مردم مصروف کاروبار سنگ هستند، سنگ‌های قیمتی مثلا زمرد، یاقوت و مرجان همین چیزا و ما خواستیم یک برنامه داشته باشیم. دیگه امیدوار هستم مرا تا آخر برنامه همراهی کنید. لایک، شیر، سابسکرایب، کامنت چینل ما یادتان نره. قربان تک تک شما تشکر از اینکه حمایت کردین. پس میریم بخیر طرف برنامه ما و برنامه ما را آغاز میکنیم. دیگه امیدوار هستم مرا تا آخر برنامه همراهی کنید. بریم بخیر طرف برنامه ما و برنامه ما را شروع کنیم. همینجا یک چیز است، سنگ فروشی است، از این بگیریم چی میگن. سلام علیکم دورا خیلی جوړی دا ستا دی ټولو نومال یا نوم دی څه دی؟ اویس څه؟ اویس اویس خانه دا کم سنګونه دي؟ څنګه؟ دا کم سون دی؟ څنګه؟ دا څه شی دی؟ دا مختلف شی لري. څه دی؟ دا جی لا ګارنیټو سیمپل دي. دا مالا معلومات راکا مرګري. معلومات دا دی چې بده کې مختلف قسمونه دي کنه. زمرد شته، کونزیټ شته، د افغانستان نه راځي کنه. او دا سیمپل هم پکې راځي، عرب هم راځي. عرب کې ته وایي چې هغې نه نګینې جوړوي، ګوتوغني جوړوي کنه. او نور د پاکستان خپل معدنیات هم شته دی، لکه بلوچستان نه راځي، بلور والا وایي سیمپل دي کنه، هغه هم شته دی. او سکردونه ښایسته ښایسته دا اکوامرین سیمپل راځي، کوارټس راځي ورنه غټې غټې سیمپل. بیا دا دلته نه سپلای کېږي، بس بار ملکونو له ځي، چاینیز ته ځي او یو اس ای له ځي. ډېر ښه وروره. څومره وخت وشو چې تاسو دې کار کې؟ یاره مونږ خو نشه، زمونږ تقریبا 15 سال زما وشو. 15 سال شو. خو دا قدیمي ځای دی، ډېر پخوانی ځای دی که نه. او دا نمک منډي او د کاڼو دا سټور دا کوم کاروبار چې دی د دې تقریبا 60-70 سال وشو. دا زیات پکېږي، همداسې کې کاري او زیات پکېږي. او جي ښه ډېر ښه. دا کم یو ستاسې ټولو؟ او جي دا بس مختلف قسمونه دي پکې که نه. دا کوم سون دی؟ دې ته وایي زمرد سیمپل وایي که نه. زمرد سیمپل. دا زمرد سیمپل دی. دا د کوم ځای زمرد ده؟ دا جي د سوات د پاکستان خپل دی، دا سوات دی. ښه دا د پاکستان دی. د سوات. د افغانستان زمرد هم شته؟ د افغانستان زمرد ته بیا هغې کې ښه کوالټي، هغه ښه کوالټي ده. افغانستان کې هغه د پنجشیر زمرد؟ پنجشیر زمرد هغه ټاپ زمرد دی او هغې قیمت زیات یا په کریټ حساب سره خرڅېږي. ها ډېر ګران قیمتي دی. یاقوت زمرد د هغې ډېر بیسټ کوالټي ده، اوچته کوالټي ده، ټاپ. ښه ډېر ښه. هغه ریټ په څو دی؟ څومره خرڅې؟ کیلو ده څه وایي ته؟ دلته کریټ حساب دی، کریټ په څو دی؟ هغه ډالرو باندې خرڅېږي. مطلب دا یو کریټ ډالر، دا یو کریټ زمرد چې کم دی که نه، د افغانستان 100 ډالر باندې پورې خرڅېږي، کوالټي چې ټاپ کوالټي. ښه ډېر ښه. بیا د پاکستان زمرد څو دی؟ پاکستان زمرد تقریبا دا خو کیلو حساب سره دلته خرڅېږي په 20,000 40,000 50,000 کالدار. ښه ډېر ښه. دا څه شی دی؟ دې له وایي ګارنیټ که نه. دا ګارنیټ سیمپل دی ته وایي که نه، د سټون ګارنیټ نوم دی که نه. بدې کې دا د دې نوم دی، دا ګارنیټو سیمپل دی. ډېر ښه وروره. افغانستان نه لکه کونزیټ هم راځي، بیروج هم راځي. دا ټول قیمتي چې کم دغه دي که نه، معدنیات دي، دا د افغانستان دي. دا ټول قیمتي شیونه د افغانستان. لاجبر راځي. لاجبر ډېر ښایسته غټ کاروبار دی، دا ډېر پخوانه، تقریبا د سلیمان علیه السلام د وخت نه هغه را روان دي، ډېر پخواني دي. پوه شوې. او خپله د کوم ځای؟ مونږ خو خپل هم د دې په پاکستان پېښور کې. ښه ډېر ښه. بس خبرې نشته. مهرباني وروره. مونږ اخوا شو یو بل سنګونه به وګورو. دلته افغانان هم شته که؟ ټول دي، ټولې پنجشیریان شته دی، دغه شته دی. ښه پنجشیري هم شته؟ دلته 2-3 طبقې کسان دي دلته کاروبار چې کوم په غټه سطحه باندې کوي که نه. یو پنجشیریان دي، کونړیان دي پکې، او جګدلیوال دي. بس دلته کاروباریان خلک دي پکې. ډېر ښه وروره. ډېره مهرباني. ژوندی مهرباني. مونږ اخوا شو دلته هم تصویرانه وباسو. صحیح ده. مهرباني وروره. ژوندی اوسئ. دوستان فکر کنم خالص شي نه. دا خالص ده که نه؟ دا سمپل ده. دا خیری صاحب تاسو خو مهرباني ژوندی اوسئ. دا کم څنګهونه دي؟
دی ته وایي حقیق دی چې دا حقیق او دا حقیق ده دا امیتیس دی چې امیتیس 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 او جی او دا څه وایي کنه دا دا کم دی امیتیس دی ته وایي امیتیس د دې ریټ څه دی دا ملاویږي 50 روپے کریټه ملاوي 100 روپے کریټه ملاوي څو دانه خسته بیا هغه کریټ باندې ملاويږي دیکھو لګو درېږي کایسه تصویر خاصه راځي او دا یاقوت یاقوت دا دی جی دا یاقوت دی او دا یاقوت دی جی او دا یاقوت دا افریقا یاقوت دی جی افریقا یاقوت او جی دا 500 روپے پر کریټ ملاويږي یو دانه 500 روپے یو کریټ یو دانه تقریبا 4 کریټ 5 کریټ دانه پکې راځي او دا فکر کوم زمرد دی کنه دا زمرد سواد والا جی دا د سواد والا دی سواد زمرد دی جی او دا د سواد والا 100 روپے دی دا تقریبا 1000 نه شروع کیږي 1 लाख پورې شروع کریټ راځي پکې څونه دانه ټرانسپیرنټي بیا خاص قیمتي ډیر ښه تاسو پنځیر زمرد مشته پنځیر زمرد نشته چې نشه دا ډیر ګران دی کنه دا ګران دی په ډالر باندې خرڅېږي دا او دا په ډالر او دا دې ته وی موزنایټ موزنایټ دا لکه ډایمنډ یو کاپی دا ډایمنډ کاپی دا ډایمنډ کاپی دا جی ها ډیر ها دوستان عزیز قاری صاحب درباره از معلومات است فکر کنم جای ما بسیار بیجای است بی‌مبارک است دیگه از این طرح میریم برنامه داشته باشیم امروز می خداحافظی میکنیم قاری صاحب دیر مهربانی خدمت ژوندی هستی مونږ سره خدمت وکړئ الله دې باد مهرباني تاسو نوم څه دی زما محمد عثمان خوشاله شئ الله دې مهرباني ژوندی هستی بسیار بیروبار است نامحدود قسمی که میبینین سلو میریم این طرف گفته میشه که اینجا بسیار افغانای مکاربار کلان سنگار که است تجارت کلانش البته افغانای ما میکنن پس میریم بخیر از اینا یک تصویر میداشته باشیم از دکانشان اگر امکان داشت اگر خواستن خودشان باز اگر نخواستن کدام مشکل نیست می بیرون همراه کسایی که هست همراه میا مصاحبه میکنیم پس ما همراه باشین بریم بخیر رورا استانوم څه دی عبدالرحمن خان دا ټول ستا دی او جی ټول زما دا کوم سونو دي دا زمرد او دې شیونه دي کنه ټول زمرد دي کوم پکې دا یاقوت دي هر قسم پکې شته ښه ډېر ښه قیمتي شی کم یو دی قیمتي چې پکې دی زمرد دی زمرد کم ځای نه زمرد د هغه د سواد زمرد هم راځي پنجشیر هم راځي زمبي هم راځي چترال هم راځي هر قسم راځي ته ماته سمپل وښایه د پنجشیر زمرد شته پنجشیر راسه نشته سواد شته دی ته وښایه دا دانه دا راځي دا سواد زمرد دا سواد والا دی دا 3 کیرټ پلس ده څومره دی 3 کیرټ پلس دانه ده 3 کیرټ نه لکه مطلب بره ده ښه د دې ریټ څومره دی 50,000 روپۍ مونږه ډیمانډ کوو د دې دانې دا 50,000 روپۍ دی دې کې رنګ جوړوي که نه رنګ هم جوړولی شي لاکټ هم جوړولی شي چې کوم قسم کې به ته استعمالوي مطلب هر څه جوړېږي ته کوم شی چې ستا خوښ چې کوم څه ستاسو خوښ دی استعمالېږي ډېر ښه دا رنګونه څنګه دي او چې دا ټول مختلف رنګونه دي دا کم یو دی څنګ کم یو دی دا چې دی یاقوت والا هم پکې شته موزانایټ دی فیروزه ده پکې نیلم پکې دی دا جلسن دی فیروزه هغه ده پکې دا یا هغه دی پکې دا تور دی حقیق دی پکې بلیک ښه ډېر ښه قیمتي کم یو دی د دې رنګونو قیمتي کې به دا یو دی یاقوت دی او جی یاقوت هغه ریټ په څو دی دا 40,000 روپۍ دی د یاقوت 40,000 کلدار او جی کال ښه ډېر ښه او دا څه شی دی دا ډایوکټایز سیمپل دی څه دی سیمپل دی ډایوکټایز دا بار نه راځي ښه دا کوم ځای نه راځي دا بینکاک نه راځي بینکاک تایلند ښه ډېر ښه وروره بس څنګه دی کاروبار به دې ورځونو شکر دی والا اوس خو کاروبار له کمزوری شوی دی پهله ډېر ښه خو حالات کمزوري دي که نه کمزوری شوی دی کاروبار زموږ لا ښه دی ګزاره کېږي بس تا خو د همدا پېښور کې دی که نه او جی پېښور کې دی ښه ډېر ښه
تاسو کاروبار لګ دانه دانه دی کنه ډیر هم خرڅي نو زمون کار هول سیل دی دانه دانه خرڅو پوره لاډونه خرڅو د سې لاډونه چې هغه کیلو 2 کیلو ډیر کنه مونږ ډیر خرڅو تاسو دکان هم دی کنه په موټر سایکل کې خرڅي دکان هم شته دن نشه قبول کې زموږ خپل دکان دکان او التم خرڅو ډیر بس ژوندۍ اوسې الله په کاروبار کې برکت راکړي وروره ډیره مهرباني موږ خوځو السلام علیکم خوب هستین صحت خوب است خیر تشکر بخیر باشه زمون قیافتون زنده باشید افغان بالکل افغان است آقای صاحب شما میگه مصرف کاروبار هستید بله من مصرف کاروبار است کاروبار سنگ زمرد امیاز دیگه ماروت و یاقوت و بیروج و بله قبل از اینکه معلومات درباره سنگا بگیریم اول از خودتان یک معلومات بگیریم از کجا افغانستان است از کابل هستم کابل هستین آقای صاحب اسم مبارک اسم ضیاءالله است ضیاءالله خان آقای صاحب ضیاءالله خان چقدر وقت میشه شما کاروبار سنگ میکنین والله تقریبا 5-6 سال میشه 5-6 سال میشه که در پاکستان مصروف به کاروبار هستید بله خب بسیار قبل از این در افغانستان کار میکنید یا نه کارتون دیگه چیز بود نه در افغانستان این کار نمیکنم در افغانستان چی بود کار در افغانستان کار داروهای یونانی رو میکردیم خب بسیار خوب این که دستان فکر کنم یاقوت است یه در دست ما کسی یاقوت است زمرد است پرندم یاقوت است و نیلم است سیلون نیلم است بسیار خوب یاقوت کجایی است این یاقوت کابلی است و زمرتش زمرودش کس سوات پاکستان است سوات پاکستان بله همین یاقوت قیمتش چند است یاقوت قیمتش 5000 است 5000 کالدار بله 5000 بسیار خوب همینجا قیمتی ترین انگشتر تا نمیشه برای ما نشان بده قیمت ترین انگشتر دیگه نمی یاقوت است که 12000 است یاقوت افغانستان است یاقوت افغانستان است 12000 قیمت یاقوت افغانستان است 12000 کالدار قیمتش 20000 است بیروج است بیروج است ولی کلش بیروج است این کلش 20000 یعنی یک دانش 20000 کلش 20000 است ایره شما میره کم میفروشین دیگه بازدل مردم کرد چی جور کرد جور کرده آقای دیگه گردنبند جور کرد انگشتر جور کرد هر چیزی که ساخته بشه میشه بسیار خوب حاجی صاحب این بازار قسمی که ما مصاحبه کردیم همراه دوستای پاکستانی میگن بسیار افغانای مصرف کاروبار است بله زیاد افغانی ها مصرف از کار است خوب تجارای دیگه کلش افغانی است همین کلان کاروبارشو میگه افغانای ما افغانای ما میکنن بله شکر هستین بله ما خوشحال میشیم که افغان ما را وطن ما را میبینیم که در کشور بیگانه ما از افغان بلاک بسیار افغان بلاک 1 2 3 بسیار خوش شدیم از آشنایی همچنان آقای صاحب اینا رو بگیرین بسیار زیاد تشکر قربان شما امر خدمت بر ما باشه تشکر در این مارکت هستن افغانی ها در این مارکت هم هستن این هم افغانی هست خب بسیار خوب تشکر آقای صاحب قربان شما بسیار عزیز اینیا فکر کنم دستبند است دادی چه دی سلام علیکم برو خیر جوړه خیریت دی برو دا څه شي دی टाइगराइट ښه ډیر ښه دا په څو دی ریټ دا 1500 روپے 1500 روپے او دا څه شي دی دا ګرنیټ دی دا روبی دا کم یو ګران دی دا ګران دی دا 30000 روپے دی 30000 روپے دا 300 روپے دا ایک دانه हाँ एक دانه 30000 روپے सारा अलर्ट 30000 का है पूरा अलर्ट हाँ पूरा अलर्ट और दा ये 600 रुपए का है 600 रुपए 600 रुपए 10 शेरी दा चाइना माल चाइना हकीकती ना दीदी सुन सुनम दे चाइना हकीकती हाँ देर खा दा याकूत दे दा गरनाइट दीदी रेट तो सोरी दा 13000 रुपए 13000 रुपए एक दाने का ना पूरा लाट पूरा मेहरबानी रोगा अंदर से
خب دوستان عزیز خوش آمدید دوباره. مثل می‌بینید یکی از هموطنان ما را با خود داریم و می‌خواهیم که برای ما دکان نشان بدن. داخل دکان و که سنگای قیمتی زیادی هست درباره از اونها معلومه. سلام علیکم بیادر خوب است. دور بخیر. ما هم سنگ لاجورد خود از کابل بدخشان کار میکنیم. اینجا دکان نشان میتیم، خوب قیمتی را نشان میتیم، ارزان بیان نشان میتیم. مقصد هر چی دکان داریم ما شما میبینیم دیگه. خود ما هم کارگر هستیم، جور میکنیم. بسیار خوب بسیار خوب. دوستان عزیز امروز هم میریم همین سعی است. برادر خوب هستی؟ بخیر است جان جور خبری. تشکر. سلامت باشین. دوام بعد وقت نه خوب است. بسیار خوب. عبدالرحمن جان ما می‌خواستیم درباره سنگای قیمتی، درباره زمانات و این نایی که از جان تزیینات بکنه اینا چی هستن؟ یه رفتاری است برای تمدن و دلان است. بنی پاکستان منظورم از سنگی لاجورد است. سنگ لاجورد. لاجورد برافتا. لاجورد بدخشان است. بسیار خوب. بیشترش از کابل میاد. بسیار خوب. اینا را خودتان اینجا وارد میکنین یا نه اینجا میخرین؟ نه خود میگم. برای کارگر کار کنه. کارگر داره. از بدخشان مستقیم میرید؟ از بدخشان میریم به کابل خوشبره. خب بسیار خوب. چقدر وقت میشه شما مسئول از کار پاره؟ از ما زیاد تقریبا 5 سال میشه. 5 سال میشه که مسئول کاربار سنگ است. فقط لاجورد است یا نه؟ نه لاجورد است. کاربار سنگ زمانات و یاقوت یار نه؟ نه هر کی هم چیز خلاص مدل لاجورد است. بسیار خوب. باز میشه درباره قیمته یا برای ما؟ قیمت اون مال جور میشه اون حالت قیمت داره، راست حالت قیمت داره. یعنی همین که برای دیزاین است قیمتش چند است؟ اون رو میتونیم جوره 60,000 کالا جوره 60,000 کالا. اون 25,000 اون بالا 45,000 جوره. اون با گلدان است؟ اون واسه سپورت است. چاقو. دیگه اون مختلف دیزاین خودی کارمونی. بسیار خوب. اینی گلابی چی است؟ هم لاجورد؟ پاکستان میاد. پاکستان. او قیمت است؟ نه لاجورد لاجورد. بازی سنگای قیمتیش فکر کنم با تزیینات است. نخوام. این سنگا اینا کلان جور میشه پالش میاد پالش شده. یا برای تزیین است نه؟ فقط دکورشن میشه. برای مامان است. سرباز. دیکور. دکور دفتر. برای میز دفتر و مهمان خانه. برای کار میشه. بسیار خوب. اینا چی است؟ این پارت بلار ای از پاکستان است؟ پاکستان هم هست افغانستان هم هست. ای باز چند است قیمتش؟ این یه کیلو 500 کالا روزه تا 50,000 یا کیلو کی فروخت؟ بعدش دور باشه و هم کریستال تاولا باشه مایده نباشه. مایده که نه؟ مایده باشه کیلو کی تاولا کیلو 1,000 2,000 صفا باشه. این فکر کنم سمپل است نه مایدهش نیست. بسیار خوب. در افغانستان هم دکان نمایندگی داره نه فقط داره لاشان در کابل؟ در کابل هست. بسیار آمد میکنید؟ میره ما سه بعد 1 سال بعد خودتان هم از کابل است؟ پنشیر است. از پنشیر است؟ یا پنشیر است؟ دشتریوت دشتریوت است؟ بسیار خوب. خنداره بسیار خوب. خب تشکر عبدالرحمن جان. تشکر از اینکه وقتتان برای ما دادید. دیگر هم هست. قربان شما. تشکر. قوا میگن میتونه چای بیری بگه. اینجا چای موجمار یا قوا؟ اینجا هم کسی نیست. بسیار دیده داشته باید. اینجا هم میره خارج میره. یا کل فکر کنم بیشتر کاربار کنه اینجا پاکستان افغان چه کنی سنگه داره؟ نمیخرن؟ کم تو نخیشی. نمیگه. اما با تزیین و هم یا باز با چاک دمی چه گذارد است. این برادر ما تنها شمالی سنگوین چه خبر؟ ما همه کارگر است. 15 سال میشه پیش است. 15 سال؟ این هم کارگر است.
اینا جور فکر کنم همین تجربه چه خودش میخرم، شخصی میخرم، خود به خودم جور میکنه، به خود جور میکنه. حقاق است خودش. خواه هستیم. اسم شما چیه؟ رضاگوت. رضا. شما از کجا هستید؟ ما از شمالیستیم قره‌باغ. از قره‌باغ. شما فکر کنم اینجا دیر وقت میشید. از ما این 35 40 سال میشه که هست. این کسب و کار مثلا تا چیزی اینجا میگم. خبری زیاد خود میکنم، من خودم 2006 کردم. 2006 نه یعنی کارم. خواه خود بودیم پیش پدرم بود، پدر پاپا. یعنی کسب پدری هست. پیش پدری. بسیار خوب بسیار خوب. 40 سال میشه، 30 سال دیگه. فقط خودتان هستیم دیگه برادرام هست. یک برادرم هست اینجا سر سال دو نفر هست. پدری هست، دو نفری هست. پدر افغانستان. دو دیگه یک مسائل همین جنجال رو آوردن شد سر ما کردیم. حکومت طالبان کار بالا بردن. و ما از طالبان کم است طرف افغانستان. فکر کنم چیز 4 ماه است مول ما در کابل چیز پیدا است. مشکل حکومت نه حکومت طالبان دیگه بالا کنه. اجازه نمیده. تکس میگن تکس زیاد. یک مدت اون تر میشه بالا کنه. ولی مو جنجال است. تقریبا 3 ماه 4 ماه بالا نمیاد. نه قاچاق میاد سال میره بالا. دیگه یکی نزار کلا. کسی بخی باز کنه می خبر رفتن نمیتونه. نمیره. چی رایل داره به نظر شما اگر میشنوانی مصاحبه ما رو زور مشکل حل کنم. ان شاء الله ما هم رسانی میکنیم با امید اینکه ببینن بخیر و خیر است کار خود بکنن. تشکر. چی پیام گفتنی که برشان داشته باشه؟ این جفت بخیر این سهولت داره برای ما معلوم است. تجار پیشه کاروبار سنگ زمرات و با ما جنجال است. این باز از کیلو تکس میگیرن یا 1 کیلو چقدر؟ فعلا آوازه بچه‌ها پیش میگرفت در سیر 5 سال بود. اوی میگن شاید 600 تا چی یا 200 بتون میکنن، میگن 5 سال دیگه بالا میکنن. این آوازه است. بند است. این رو 1000 بگیره 1000 4000 تا 4000 سابق جا خود ما بخریم کیلو 400 500 الا 1000 کالر. واسه 1000 طالبات تکمیل. طالبات تکس میگیره طرف پاکستان هم پاکستان هم میگیره. از مدن میخواد خط مدن تا کابل دیگه مثلا دیگه یک از پرسان نمیکنه. حکومت قبلی چقدر میگرفتن؟ کم میگرفت 3400 کالر 400 کالر 400 500 700 800 این طالبا که مثلا 4000 5000. امیدوار هستم مسئولین امارات اسلامی که صدای ما را میشنون در این باره کار همکاری خود بکنن. همون تجار محترم ما که این به پیشرفت افغانستان است به خاطر هر جایی میره هیچ دنیایی نداره غیر بازار هیچ جایی نیست غیر افغانستان ولایت بدخشان. به مو خاطر که اینکه دیگه جای نداره اونجا قیمت گیری یا خود بازار خود ما دیگه جنگ ها تو اوکراین است. جنگ اوکراین کم پیش کرونا بود. کرونا کمی خوب شد اوکراین شد. اوکراین و فلسطین بازار تب کلش فعلا بس اوش ما بند کردن. این رقم بند است مثلا. خب توکل به خدا با امید که ان شاء الله بخیر. مشکل دیگه آسان تر شود. میشه بخیر. امیدوار هستم قاچاق نه قاچاق خوب باز دگام قیمت نیست. نمیره باران بکنه. تو باز درا امکان خراب شدنش هم هست. خراب شدن هم هست. گرفتن هم شدن خیلی رفتن میگیره دیگه. بعد استان نمیشه. مردم مثلا 100% نوازنوز کرد میاد. یک خطر است. میگم این قانونی بیا خطر است. بعد دولت هم شاید ما شاید. قانونی جواب بسیار خوب است بخاطر که به فایده خود دولت هم است حکومت هم. امیدوار هستیم که در این راستا یک همکاری جدی صورت بگیره و همکاران امارات اسلامی کار خود بکنن. دوستای عزیز یه هموطن ما بسیار چی بگویم دیگه ما چیزی به گفتن نداریم. من بسیار تکس دیر میگیرن از 1 کیلو تقریبا همین چند کیلو این 119 کیلو
رفت میام با وزن 100 کیلو نیم 100 کیلو وزنش یعنی اوش هم بتوانه این خب اینجا مال خام میاد صاف میشه ما چه میکشه مال خراب میشه صافش هم دارم 100 کیلو با ما 100 کیلو میاد 100 کیلو میره اینجا ما مکمل 200 کیلو میشه میفهم نه اما تو شما پیسه 200 کیلو رو تقسیم کنید حالا یک قسم که برای شما هیچ نمیشه میزه اینجا میرم اینجا ماسی همی توتایش هست اگر این خود تمام تشکیل داشته باشه خب عبدالرحمن جون بسیار زیاد تشکر قربان شما تشکر از اینکه وقتتان برام دیگه چای نان والا بسیار زیاد تشکر قربان شما انشاءالله که پیامتان ما میرسانیم و از مسئولین امارات اسلامی خواهش ما می است که در این راسته کار خلا بکنن و همکاری جدیشان خواهان است. بخیر سلامت باش قربان شما تشکر وقت خوش سلامت وقت خوش. خب دوستای عزیز ما اینجا برنامه رو به پایان میرسانیم. تشکر از اینکه با ما بودین، تشکر از همکاریتان، تشکر از اینکه لایک فالو شیر کامنت کردین، سابسکرایب کردین. قربان تک تک شما و امیدوار هستم که ویدیو ما را تا آخر ببینین. قربان شما وقت خوش. دل نوی افغانستان، ژوندی نوی افغانستان، زنده باد افغانستان. خدا حافظ.